کتونکو ور بیا حاضر یو د خزان حوالې سره مو دغه کولو تاسو ته ریپورټ ښودو د دې خزان حوالې سره مې دوه درې خبرې ذهن کې راغې فیض الوهاب سره یو شعر هم موجود دی اوس خدای خبر چې په خزان باندې دی او که نه د ده هسې پړه کې چېرته چې دی نو شعر ته زړه شوی ور اوچت شوي دي د خزان حوالې سره د یو خبره کوم فیض زما دپاره خزان که خیال وکړې همیشه د بهار اپوزیټ په خزان کې پاڼې راپروزي د بوټو نه په بهار کې ښکلې چې دی سپرلي کې شنه وي هر څه نو په خزان کې چې دی د بوټو هغه رنګت هغه شاني څنګه چې په د بهار کې نو زما خپله خزان نو خوښ تاسو خبره کوله خزان اصل کې په خزان به د خیر د حوالې سره لږې خبرې وکړو بیا د شعر ډالۍ کومه په خزان هم تاسو جوړ ډېره ذخیره ده نه ډېره ذخیره خو راسره خیر نشته ته خو دومره علم نه لرم خو هسې هغه ځان سره په دې موبایل کې دغه اخیستي ما وایي چې لږ داسې موقع مناسبت سره بیا دغه کوو ښځه خیر دا اول به ته خیر داسې دا اصل کې ما چې دا شی ته ډالۍ کوو دا د کوڅې او د مازدیګر په حواله باندې دی اصل کې مونږ تاسو وایي چې خزان ګوره کوڅه دوباره ستا اوس د هره کوڅه ده خو کوڅې نه خبره ده هسې کوڅه ما نه که نه خو د کوڅې سره ډېر خلک تړلی دی یوازې زه دې نه یم لکه خیر دی خو لکه ډېر خلک د کوڅې سره تړلي دي لکه او دا په هر چا باندې دا وخت تېر شوی دا د ژوند هغه یو لیول دی چې ته به دغې کوڅې نه تېرېږې ما ته ووایه ته تېر شوې ته ما ته ووایه زه ستا ته وایم که نه تا وایې نه او کلي کې مسله جوړې دي او خلک راپسې کوي ما ته ووایه ته تېر شوې ما دا ورته وویل لازمي ده چې بالکل زه تېر شوی یو نیم سل پیرې اس بات ہے شعر پا گسا باندھی ہوئے وہی دل پر توا پہ کوئی ملامت کو جائے ہے دل پر توا پہ کوئی ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم کدا ویرا کیے ہوئے مڑا ان شارٹ دا وی دا زړه مې چې دی کنه وی د هغه ملامتي کوڅې طواف یعنی چکر کول غواړي کما کوڅه کې دویم شعر دی پندار کا سنم کدا ویرا کیے ہوئے پندار خوددارۍ ته وایي وایي دا خپله خودداري نه ده خپله انا او خپل غیرت وایي د دې د صنم کده میخانې ته وایي دا مې د هغې کور مې ویروان کو او ورغلم د یار په هغه کوڅه کمې کوڅې چې ته ذکر کړې او شعر ته زه هم د کوڅې او د مازدیګر په حواله باندې ووایم چې د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کړې لیونې مازدیګر ما په جنت هم بدل نه کړی دی د محبت د میکدې مازدیګر ټیک شو بیا وایي چې سم د ماښامه ته بې ونیولمه تا راته کړې وې خیرې په مازدیګر نو دا مازدیګر دا کوڅې او که تا خیال کړی دا دیدنونه ما مقصد په مازدیګر کې کېدله نو دا خو د چا چې څه ټایم کېدو ستا به مازدیګر کېږي ته بیا جوړ د ټولو خلکو د دا خیال دی کتونکو چې ټول خلک جوړ مازدیګر کې میلاوېږي دلته چې ته مازدیګر یې موقع میلاوېده عموما داسې موږ تاریخ لکه سړی ګوري که نه لکه په تېر وختونو کې چې کوم زه هم چې اشکان چې تېر دي په د تاریخ اشکان یادوم مړه زه هم د تاریخ اشکانه څه ګپ ګودر ته به چې نه کېتلې منګې به ورسره اشکان به اوس خیر ګودرې نشته ګودرې خو اوس نشته خو لکه بیا عموما لکه دا مازدیګر چې کوم ټایم دا ما په خیال ما شاعرۍ کې مازدیګر ډېر زیات ما صاحب فیض الوهاب ما اوس ناستو نو دې ځای کې دا تام چیس کله ما چیس کله هسې مې ذهن کې مونږ یو ساعت غلي وو ذهن کې هغه آف کیمره چې دی راغه هسې پرون راتلمه په دې روډونو باندې لګېده راته چې زموږ د ملک کې یو څیز ډېر زیات شوی دی کتونکو دا ما اوس هسې دې ځای کې په ذهن کې راغه دا ما په خپل پیج په دې پیج باندې لیکل که نه نو آی تھنک کتونکو وی شوډ سے نو ټو هیټ لکه نفرت لا شکست ورکول دي په دې روډ باندې مونږ اکثر ګورو که نه مونږ وینو په دې سړکونو باندې مونږ وینو ځای په ځای وینو ګوره جمهوریت کوئ سیاست کوئ احتجاج کوئ حکومت خلکو ته هم دا خواست دی چې تاسو هر څه کوئ خو لکه نفرت مه کوئ د نفرت خپرول مه کوئ د نفرت سیاست د نفرت جمهوریت یا د نفرت په نوم شروع شوی هر څیز چې دی که نه د هغې انجام ښه ني فیض الوهاب صحیح خبره ایډ کول غواړې نو زه به مونږ خیر په دغه باندې خبرې کول نه غواړو خو لکه سمپل مثال تاسو د سیاست وایي چې په سیاست کې یا په دا کې نفرت نه دی پکار خو دلته که ټول هغه انتقام والا کیسه نفرت پکې د خلکو راوچت شي لکه نن چې کوم دی د پښتونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف د خلک را روان دي یا چې دلته کې چې کوم دغه د حکومت طرفه کوم دغه
نو دا هم د نفرت هغه یو دغه دی داسې نفرت خو د نفرت خبرې کوي لکه چاته چې د مینې ذکر راځي خو هلته نفرت خامخا راځي لکه که نه ځکه چې کو نفرت نه د مینې هغه لیول بیا دومره ښه کېږي نه څنګه چې ګوره لکه د ښکلي او د بدرنګ مثال هسې یو خبره ته کوم دی کې یو بل ذکر هم راځي تا وختي رهبر وې که نه رقیب رقیب هم یو کردار دی رقیب هم یو کردار رقیب داسې لږ ناخوښه کردار دی زما خیال دا ویلن دی که نه رقیب د پښتو د شاعرۍ ویلن زما خیال دی دقې له مې راتلم چې لږ هم ښکاري که نه لږ هم لکه مطلب دی چې هغه په یو شي د یو ګوره هغه دوه مالیانو څه د یو ګل لکه دوه مالیانې که نه خو لکه د یو پکې کار ټیک وي او د یو کار خراب وي بسېږه کتونکو په دې سړي باندې پابندي ولګېده په مینه په عشق په دې چیزونو مینونو باندې زه تذکره نه دی ځکه چې دا ښه تا خبره مې ته دغه باره کې کوله دا ژوند انسان تېروي فیض الوهاب نو چې ماشوم یې که نه نو دا خیال یې وي چې یاره مړه زه به زلمی شم او دا پلانې زلمی داسې دی او زه به داسې یم او زه به داسې یم بیا زلمیتوب ته راشي بیا پکې هغه د سبقونو بوج وي بیا زما استادي عمر ته راشي احساس ورسره ته وشي چې نه هغه ځوانۍ کې نو نه سو نه د دې نه وړوکوالی خو ستا په خیال ستا د ژوند د ټولو نه چې تا ته یادګار د ژوند عیسا یا د ژوند دغه فیض ني هغه کم ښکاري انتها خبره کې زما په خیال زه هم چې کله سړی وړوکي لکه کم ایج کې که نه او د دې ذمهوارۍ نه نو زه هم چې لکه دغه ژوند بیا ډېر زیات ښي چې کله ته ذمهوار شوې که نه نو ستا د ژوند هغه مزې ختمې شوې ته بیا انجای نه شې کولی او سپیشلی چې کله تا واده وکړه نو انتها به ته دومره ذمهوار شوې که نه ته بیا چې د دنیا دا ټول بوجونه پتا دي لږه ځکه ستا بچي ستا ښځې بیا به تا سره د هغوی د سبقونو د هغوی د کپړو د هر څه فکر وي در سره نو زما په خیال ماشوموالی چې کوم ټایم دی که نه نو ته ګوره بې پروا ته د دې خبرو پروا نه کوې چې کور ته سره وړل دي ټیک شو ایون ته لکه تا سره د مینه خو ځان ما یادېږو په رښتیا ما یادې ډېر څه مثالونه په ما باندې مثال به تا خود ورکوم ته خو لا دومره ذمهوار نه یې که نه نه زه خو ډېر ذمهوار سړی یم څنګه ذمهوار ګوره چې تر څو تا واده نه یې کړی که نه دا اوس څه خبره شوه زه خپل کور کې ډېر ذمهوار سړی یم ته زما د هغه نه مور پلار نه تپوس ګوره زه ستا د مور پلار نه تپوس کومه خو ګوره ته په کور کې یې که نه په کور کې ګوره ستا مور پلار شته ستا به نور وروڼه وي خویندې وروڼه به دي که نه هغوی هم ستا همره ریسپانسیبل دي څومره چې ته یې که نه خو چې کله تا واده وکړو که نه نو ته ځان له یوازې شوې ستا ټوله ذمهواري په تا باندې یوازې شوه که ستا د ښځه ده که ستا د بچو ده که ستا د هر یو شي ده هغه ذمهواري ستا شوه ته به ورسره پیدا کړې تاسو خبره د وړوکوالي کوله که نه موږ سره د وړوکوالي حوالې سره یو ډېر مزېدار ریپورټ دی د موسی یوسفزۍ وایي وختونه څومره بېرحمه دي د سترګو په رپ کې تېر شي 38 کلونو پس د ګورنمنټ های سکول شاپور د 10م کلاس ملګري راغونډ شوي وو چې د یو بل په لیدو ډېر خوشحاله دا کله چې د سکول دا زاړه ملګري د بچپن دا زاړه ملګري دا میلو شي دا خپلو کې ډېر زیات خوشحالي په دې باندې د فیض الوهاب نه رای اخلو چې د ده داسې ملګري څوک وو او چا سره به دی اوس چې دی داسې ټایم تېروي خو ګورو د موسی یوسفزۍ دا ریپورټ داسې به څوک وي چې د خپل سکول زندګۍ پسې زهیر نه وي انسان هسې هم ماضي پرست دی او بیا سټوډنټ لایف خو د ژوندانه تر ټولو نه هېرېدونکې برخه وي د نن نه 38 کلونه وړاندې دغه د پوخ عمرتنانو هم د سکول دغه ښکلې زندګۍ څخه په مخه ښه وکړه او د ژوند په صفای ډېر خواږه او تارخه رقم پرېښودل نن یو ځل بیا د ملګرو په زیار د 1996 د ګورنمنټ های سکول شاپور د 10م ټولګي ټول محصلین سره یو پنډال ته راغونډ کړی شوي وو چې ډېر تیر هیر یادونه یو بل ته تر سترګو کړل 28 کاله پس د خپلو همصنف ملګرو سره ناستې د ټولو لپاره ډېرې جذباتي او نادره لمحې وي وختونه څومره بېرحمه دي د سترګو پرب کې تیر شي د ویښتو تور رنګ سړي لا په سپین بدل کړي که ډېر څه سړي له ورکړي خو ډېر څه ترې واخلي هم د 1996 کلاس
فلوز زیاتره د وطن په مهمو څوکو خپل فرایض په ښه توګه ترسره کوي او کم شمیر د هیواد نه لري د حلال رزق په تکل په مزدورو کې بوخت دي او ځینې په هغه سکول کې د استاد په حیث خپل ذمہواری ترسره کوي په کم کې چې دوی زده کړې ترسره کړې وي. دوی وایي چې نن مو ډیر کلونه پس ناشته را جوړ کړي چې بلها خوند وکړو. 28 سال بعد په 1996 دا زمونږ کلاس فیلوز دي او دا موږ یو ګروپ جوړ کړو نو هغه کې موږ نن دا ګیدرینګ وکړو دا ټول مرګري راغون شو ډیر زیات خوند وکړو ډیر مزه وکړو موږ خپل هغه لسم کلاس چې کوم هغه پرزول او لوبي او کوم هغه چې هغه موږ تر یاد شو. بنیادی خبردار چې زمونږ کلاس په 72 کسانو باندې مشتمل وو چونکې دا کسان چې کوم راځي شوی دي نو دا دلته موجود او نور په بهر ملکونو کې دي د دې وجه نه هغوی پکې شرکت ونه کړی شو. بعضې ملګري داسې دي چې هغه انتهایی مصروف او لرې د هغې په وجه باندې پکې شرکت ونه کړی شو. د 1996 د لسم جماعت کلاس فیلوز تمام ورځ د خوړ په غاړه تیره کړه چې پکې د خوراک څخه خامخه تنظیم شوی و. دوی د یو بل سره د کلونو قصې شریکې کړي او خپل زړونه یې سپک کړل. په دغه مهال دوی پریکړه وکړه چې د ورونه ویلفیر ټرست په نوم به د یو تنظیم پرانسته کوو چې په راتلونکي کې د کونډو یتیمانانو او د بېوزله خلکو په ښېګړه راشو. د کیمرا ټیم سره موسی سبزه خبر نیوز برکانا ضلع شانګلا. تنکو واره بیا زیریو خبره اترې کې دي د سکول د ملګرو حواله سره د سکول ملګری د بچپن ملګری د فیض الوهاب ډیر زیات ګران وی انسان ته داسې د سکول څوک ملګری شتا تاسو نو یو ډیر انټرېسټینګ تاسو کړو دوه سوالات زما جمع شو دوه دا غړم به په جواب راشه. وړاندې تاسو هغه سوال کړو چې لکه د ژوند کوم حصہ دی کوم حصہ مې خو خوا انتخاب د ژوند مختلف سټیپس چې لکه ستا مختلف ژوند کې خو دغه راځي کله چې زه داسې لږ غټ شوم نو زما ارمانو چې لکه زه به یاره ګاډي څنګه چلوم ډرایوینګ زما یو لوی ارمانو زما تر سره به ګاډي چلو نو ما به زه به کله سټینګ ته کېنم او د به داسې د ګیرونو بدلوم او ستا وړوکوالي وخت کې ګاډي زه چې کله زه خر دوستو ته دونه پخوانی ښکارم تاسو خو لکه او زه چې وړوکی م زموږ سره په هغه وخت کې 68 یو ماډل ګاډی به و تاسو کو په ذهن کې نه زموږ سره هغه ګاډی چلولې مې ښه چلولې زموږ سره به هغه ګاډی نو زما اب زما تر چلو بل چل به زما خردان کې چل نه ورته نو زما به یو ارمانو چې زه به کله د ګاډي چل زده کوم نو زما تر چې به کله کور نو ما بس هغه چابي را واغستله هغه ګاډی مې سټارټ ایون چې لکه بس بهرحال ما بیا چل زده کوم هغه زما یو ارمان هغه بیا پوره شو. بیا چې کله زه لوی شوم کالج ته یونیورسټي سبق مې ووې نو بیا زما دا ارمانو چې یاره زه به په ټي وي څنګه راځم لکه ښه دا ارمان دې پوره شو دا ارمان مې پوره شو زما نن دغه ارمان خبر ټي وي پوره کړی خلک ما په ټي وي باندې راځم हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले ستا خو لکه هزارو خواهشونه ټول پوره شو ټول خواهشونه یې پوره شوي دي ادونکو په دې خوشحاله کې یو خواهش زما د پروډیوسر صاحب هم پوره کوي وړه شان دمالو دغې نه بس راځي بیا خبرې ترې جاري سو. کتونکو واره بیا حاضر یو نن سبا خپرونه ده لایو د خیبر نیوز اسلام آباد سټوډیوز نه تاسو سره په دې خپرونه کې ګپ شپ لګو. ما سره موجود دی فیض الوهاب یوسفزی. ښه فیض الوهاب وختي مونږ خبرې کولې د وړوکوالي د بچپن د ملګرو حوالې سره داسې څوک ملګري دي شته چې اوس هم ورسره رابطه کې او څنګه درته لګي چې لکه یو ملګری ته د بچپن وخت وي او بیا داسې پروفیشنلی هم لکه تاسو سره جاب باندې دلته کولیګز به وي یا به د ملګري ډېر ټایم باندې تېر کړي هغه ملګرو دې کې څه فرق وي؟ زما والد صاحب یو خبره کوله انتخاب زما والد صاحب د آرمي نه ریټایر دی هغه به وي د سکول ملګري او تاسو سره چې کله په آرمي په ډیوټۍ کې اصل کې د هغوی سروس ډېر زیات دی 20 کاله 15 کاله سروس کې تاسو سره هغه ملګري پاتې شوي دا په ژوند کې دا ډېر زیات خواږی مونږ هم څنګه چې د موسی یوسفزی مونږ دا ریپورټ وکړل چې د لسم کلاس دا کلاس فیلوز راټول شوي دي او یو ګیدرینګ یې کړی دی او زاړه یادونه یې تازه کړل ما په 2008 کې انتخاب میټریک کړی دی نو مونږ هم داسې یو کال نه مخکې زمونږ د څه ملګري پکې اکټیو دي په کلي کې چې کوم دي نه هغې داسې یو ګیدرینګ وکړو د ملګري راټول کړل خو چې مونږ په سرکاري سکول کې سبق ویل نو زموږ په کلاس کې هغه سیکشن یې به وي اے بي سی که نه نو زموږ په یو کلاس کې به لکه د 100 پورې تعداد لکه هلکان به ډېر زیات ګڼو
نو هغه وخت کې به سادهوالی او مینه به ډېره زیاته وه. حالانکه موږ به سکول ته موږ سره پیسې هم نه وې. ځینې کسانو به کې خوراک راوړلی او چا به پراټه راوړلی وه، چا به چاول، چا به سنډویچ، هغه هم په شریکه به برک کې مو خوړل. خو لکه دا عادت ستا د هغه وخت نه دی د خوراک دا د کنفیشن کو ټي وي باندې کتونکو د وی چې زه وي په کچات نه کوم نو همدغه دا د چې اوس خبره وکړه دی ایګزیکټلی دا شی اوس هم کوي. لکه دا ماشاءالله زموږ چې کوم پرایمري سکول هغه زموږ د کور سره خوا کې و. ته منې لکه مخکې خو لکه سیستم لکه ساده سیستم دومره سونه ما به د سکول نه لکه یقین وکړم ملګري میدان سره کور ته بوتلل لکه داسې به نه وه چې لکه مور به راله او موږ له به بس تازه پراټې پخې کړه او چای به راله پخې کړه. نه هغه سارنۍ چې به کومه پاتې وه هغه ټوکلې موکلې به د پراټو به تاسو پاتې به وې د انغري په غاړه به ورته کېناستو او هغه ملګرو سره به مکه چای مې وڅښله او دغه مې وکړله بیا به یې لاړو. لکه د مینې د ملګرو هغه مینې خبره ده کوم که نه. نو اوس چې لاست ټایم مونږ هغه ګیدرینګ شو نو زموږ خو ایکچولي هغه تعداد ډېر زیات و، 100 کسان په کلاس کې ټول خو نه شو راجمع کېدی، خو زموږ څه ملګري د هغوی یو ګروپ جوړ کړی دی، د دې وټساپ ګروپ یې جوړ کړی دی، د ملګري پکې ایکټیو میسیج پکې کوي. خو لکه بیا مونږ تقریبا څه ما بخال له 7 کاله پس لګه مونږ ملاقات وکړو هغه ملګرو مونږ کېناستو نو هغوی بیا ډېره مزه کوله. یار پای کې هغه ځینې ملګري داسې چې هغه لکه کوڅه خیر کړي په دې کلاس کې دا ځینې کسان د ایج نه لږ سیوی او دا ځینې پکې لږ واړی. نو زموږ سره یو څو ملګري چې کوم که نه د مونږ په کلاس کې ټول نه واړو، مونږ ته ټیچر به مونږ ته لګې تاسې مونږ به مخکې کتار کې کېنولو. د هغې وجه به دا مونږ په ټاټونو ناستو چې کوم دنګ کسان رانه مخکې ناست بیا مونږ ته بوټ نه ښکارېده، مونږ به مخې ته کېنولو. د مونږ چې کسانو سره بیا مونږ هغه ګیدرینګ وکړو، هغه ملګري راټول شو. نو هغه ځینې ملګري پکې داسې پاخه شو چې سم مشران سړي ښکارېدل. مونږ ته پکې ځان اوس هم ډېر ماشوم ښکارېدل. ته ځان په خپل هم لږ ځان ماشوم بچې لږ د کم عمر ښکاري که نه. اوس لکه که ته ما هم چاته وښیې بوی دا 40 کالو دی، زه 22 شوم. جی کتونکو یو وار بیا حاضر یو، موږ خبرې اترې کولې د فیض الوهاب سره. هغه د یو ملګري حوالې سره خبره کوله، دا یاداښت څنګه ورکومه چې دا سوري ومغه دی ته زر ورورسي. تا وی زموږ یو ملګری دلته زما ډېر نږدې ملګری دی، زه هم پېژنم، ما ته یې نوم ما اخله. تا ومویل چې د نوم نه ښودو په شرط باندې زه یو خبره کول غواړم. خبره دا ده چې یاره هغه وی چې یو پیره ماله شپږ سرټیفیکیټه که جاب نه سرټیفیکیټ لکه تاسو د ډوزو خبره کوله اصل کې دا کس په ما سره بیا جګړه وروستو کوي ورته پته ده نو چې تا ډوزو کې دا خبره راواچوله نو خامخا ته لکه اصل کې مونږ ته داسې لګېدلی لکه مې بي چې هغه رښتیا وي. خو لکه نو هغه وایي چې لکه ما یو ریپورټ جوړ کړو، نو هغه ریپورټ ما د چا خلاف جوړ کړو، مطلب یا اداره وه یا یو انسټیټیوټ و یا چې هر یو شي خو د یو شي خلاف ما یو ریپورټ تیار کړو. نو هغه وایي چې بیا ما ته کسانو وي چې لکه خوله بنده کا او ما ته یې 6 نوکرۍ افر کړې. وایي زه تاسو له ته سوچ کوه او ګورنمنټ نوکرۍ لکه پرایویټ هم نه 6 ولې یوې ورته ولې نه نو کېدای شي هغه ریپورټ ډېر زورور و، هغې کې مطلب هغې به ډېر نقصان کوي. دې ورته د 6 عهدو دپاره لایق ښکارېدو، یوې چې لکه 6 پوسټ ته دې ډکولي شي. نه داسې خو نه چې دا یو کس مې بي یس هغې کې ټیلنټ ډېر دی، ټیلنټ پکې شته په مختلف زه به ووایم چې نومونه نه اخلم خو په لکه مختلف دغه باندې کارونه کوي. دا هغه ملګری دی هغه د صحت په شعبه کې هم څه ډېر خدمت یس ډېر زیات ښه نور به مخکې نه ځو کتونکو دا شی دی اوس په ما باندې راړئ زه پکې نه یم خو زه به پکې تا ورته یادوم لکه چې وایي دا دمه چې لکه زه پکې یوازې خو نه یم کړی چې بیا خو ته ما سره په بریک کې شامل یې که نه یوازې ما نه خرابې که نه. زه د هغه ملګري دښمني بالکل اخیستل نه غواړم. د هغه دښمني هم ګوره د اوښ فتنه ده زما ترې ډېره زیاته هیره کېږي او زه یې ډېر زیات قدر کوم. خبره مونږ کوله فیض الوهاب د دغه حوالې سره چې زمونږ ملک چې دی که سوچ وکړې نو په دې کې هر قسم نعمت دی که د خدای که هغه ذخایر دي. ګوره ګیس دلته کې شکر دی شته نیچرل ګیس. دلته کې په پاکستان کې 12 موسمه دي. په پاکستان کې هر قسم سبزي هر قسم ته خیال وکړه چې د ځمکې نه څه د راختو لایق وي ا د دې ځمکې نه راخېږي. په دې ملک له خدای پاک تکړه قابل ایجوکیټډ یوت ورکړی دی، کول ځوان کول ورکړی دی. ګوره دا ځوان کول د پاکستان د آبادۍ تقریبا 2.8% دی. نو مطلب دا ځوان کول دا تعلیم یافته کول ورسره دا ریسورسز د دې که موږ ښه استعمال هسې شروع کړو سړی بغیر سیاسي توګه د دې باره کې سوچ وکړي که نه نو ګورئ موږ ډېر لږ وخت کې د دنیا برابر راتلی شو. په 18 کاله کې موږ دنیا سره د آی ټي په شعبه کې د ټکنالوژي په شعبه کې د انجینیرنګ په شعبه کې موږ دنیا سره مقابله کولی شو. انتخابه خبره دی بالکل زبردستی دی خو د بدقسمتۍ نه
په پاکستان کې خلک د تا چې د کم کم شیزونو ذکر وکړو د آی ټي ذکر دی وکړو د اګریکلچر ذکر کې کو د موسمیاتي د موسم خبرې کو چې څومره موسمي دي پکې خلک صحیح استعمال نه کوي یا وګوره زموږ خلکو ته علم نشته د دې شیزونو چې آیا ته به د آی ټي نه یا د زراعت نه یا چې کوم نور چې کوم د پاکستان د ترقۍ په دغه کردار ادا کوي د دې استعمال به څنګه کوي زما په خلکو یا چې کوم دی د دې علم نشته او یا خلک د دې استعمال هم غلط استعمال هم ډېر زیات کوي یا چې کوم خلک پوه دي نو برین ډرین کیږي خلک روان دي د ملک نه ما په خل حکومت هم ورته دومره توجه یا دومره موقع نه ورکوي هر چاته نو په دغه وجه باندې لکه تاسو خبره ټیک ته چې موږ د دنیا سره په لیول تللی شو د هغوی مقابله کوي شو ولې موږ په آی ټي کې چا نه څه کم خو نه یو خو دلته په پاکستان کې ځام خلک شانتي موقع نه ورکول کیږي کم خلک چې قابلان دي کم خلک چې قابلان نه دي نو هغې د وجې دا شی تباه دی میرټ نشته بالکل فیض د سکول د وخت نه د کالج د وخت نه څه سوچ د کړو تا د قابلیت او د سيزونو مبارک خبر وکړو ماشاءالله مونږ ته مستاد قابلیت پته ده کنه قابل سړی او په هر فیلډ تاسو ته چې ورغلی پاغه کې د نوم روخانه کړی د ځان لا او خپل مینوالو لا تاسو خان دی کنه ګوره ما ته مینوال سره خبر را یادېږي لګا مینوال شته کتونکو موږ شو دا دنیا جهان مینوال دي د خیر سره کاغه سړی دي کاغه خزي دي ټول د یو شان چې دینو د سره مینا کوي او وای چې موږ د فیض صرف لکه ډیر خلک خو صرف تاسو سره سلام دوا چې دې د هغې دپاره پیغام را لیږي چې یاره صرف زما سلام ورته ورسوه نو زه به چې تا ورته وعلیکم سلام په دې ټي وي بده نه ده نو بده نه ده اوس هم تاسو په شته تاسو د مینوال خبره کې اوس ته یو ملګری میسج وکړو عدنان نوم دی په خبر کې ناس دی او ما ته وایي چې لکه زه وګوره ستا مینوال یم او ناس یم او ګوته کړ زه یاد نه کړم نه دښمني مې در سره ده عدنان دې یاد کو عدنان خوش قسمته سړی و باقي موږ یادول مادول نه کوو کتونکو که تاسو یادولو خبرې کوئ په دې زموږ په دې ټي وي باندې نمبر چلیږي که زموږ پروډیوسر صاحب بیا ومنله نو هغه تاسو موږ سره لایو هم راوستی شو موږ سره خبرې کولی شئ نوم به موږ ستا په میسج نالو نوم به موږ اخلو کتونکو په څه باندې 051 دا زموږ فون نمبر دی تاسو ته په دې دغه باندې ښکاري نو که تاسو شریک کېدل غواړئ او ټیم و پروډیوسر صاحب بیا د پروګرام برخه جوړول نو بالکل تاسو د پروګرام برخه جوړېدی شئ تاسو خبره کوله د مینوالو نو مینوال خدای خبر چې لکه تا سره دا دومره ناترسه بې رحمه مینه ولې ساتي چې لکه مطلب ځان وجني خو تاله ځان رارسوي زه هم یو کال بلکې یو کال راملو چې لاستا مینه وسی السلام علیکم السلام علیکم ارور میں څنګه له څوک خبرې کوي جلبل خبرې کوم د شغلي مارتوم لجی ها ارور میں څنګه حالات واقعیات څنګه دي شکر الحمدلله تاسو ته برابرۍ وایا کنه ارور څه پیغام باور کول غواړي پروګرام دی وکړو وران خو پښو ګورم لګیای ما ها بالکل جی ماشاءالله پروګرام تاسو روان دي مننه او ویل بس غواړي دا زمونږ ملګری فیض الوهاب چې دی ډېر ورځې پس را سره ناست دی دلته څه پیغام ورکول غواړي تاسو یې لږ هم ښایي وته فیض الوهاب ماشاءالله ما د ته ډېر زیات ښکلې تا ته ښکلې ښکاري ورور مې جی جی او ما ته په سکرین باندې مخامخ ښکارئ او ښکلې دي بالکل بالکل تاسو ښه برابر یې خو څه د شانګلې دی ملګري تاسو شانګلې او ما په خیال در تحسین ما د مینوال ښکاري چې شانګلې دی ځکه چې تا وایي زما په خپل کلي کې مینوال سی وای رور مې د شانګلې کې د کتو سره کم کم ځای تعلق لري کم کم ځای تاسې سړی په چکر درتلی شو خو یخني هم ډېرې خو جی منګه د مارتوګو سودین کې او عباسین سے ترده شو دی وخت یخ ته ګرمه موسم کې ها دا راته ووایه رور مې څه پیغام ورکول غواړې څه د په زړه باندې خبره ټونګ ټونګ یې وکړو یا خو به هغه سره بیلنس خور سره نیټورک هم مسله یا به د نیټورک څه مسله راغلي خو سړي یو خبره ومنله وایي ښکلی دی وایي سړی ښکلی دی دا دمې موږ ته زما په خیال ویلي کېږي یو وړه شانتې دمه اخلو کتونکو دې پروګرام کې دمې نه پس راځو ستاسو کالز ضرور اخلو کتونکو واره زیری بیا فیض الوهاب وایي د وړه شانتې دمه وه بخښنه مې هم نه وسته تاسو خبره کوله خبره موږ دغه تاسو د نفرت خبره کوئ نو ما وایي چې لکه نفرت او مینه دا تړلې او د یو بل سره
جوخ او هغه تړاو د دې ډېر زیات دی. لکه نفرت کله راځي کله چې تاسو ریسپانس خنه ملاوي دی او شینه نو تاسو بیا ته کې نفرت سیوا کیږي. لکه کو هغه ته په سیاست کې ګوري که ته په عام په ایون ته په کور کې وګوره چې یو پلار د خپل بچي هغه څنګه ډیل کوي. لکه دا ټول د ډیلینګ او د ریسپانس او د جوړه خبره ده چې تا یو سړی څنګه ډیل کوي. نو هغه شان که ښځه ډیل کوي نو ستا سره مینه پیدا کېږي او که ښځه نه ډیل کوي نو ستا ته نفرت سیوا کېږي. ته د یو کس سره ناستې خبرې څنګه کوې هغه تا اګنور کوي نو څه لازمي نه ستا به د هغه سره مینه کمېږي نفرت ته به دې خبره ځي. یا په معاشره کې داسې قسم کردارونه موږ وینو چې هغه بد کردارونه یې د هغې نه نفرت سیوا کېږي. تا د نفرت او د مینې خبره وکړه که نه په دې ملک په دې سیاسي حالاتو د احمد فراز یو نظم سوري یو غزل درته وایم تاسو دا کنسیډر کې چې دا سیاسي خبرې دي نه عشق حقیقي حوالې سره دي او نه د عشق مجازي حوالې سره دي. وہی رنجش ہی صحیح دل ہی دکانے کے لیے آ مجھے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ وہی کچھ تو میرے پندار محبت کا برم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. او وی اسې دغه خو راغلی دي خلک رضا کولو خو راغلی دي. وی پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو رسم راہ دنیا ہی نبانے کے لیے آ. وی دنیا د مخ راشه پرېږده خلک په ما نه خپې خو دا پلانې به څه وي ډنګرې به څه وي راشه د خلکو خولې بندې کړه. خدا زه به دا موږ دې ته په سیاسی نقطہ نظر سره ګورو تو ورته خیال کوه. وی کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. او اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے ہے امیدیں یہ آخری شمع بھی بجانے کے لیے آ. یو ټلیفون کال اخلو. السلام علیکم ورور. حاجی زما په خیال کال کټ شو سیګنل مسله ده. تاسو خبره کوله دا رنجش ختمول خپل منځ کې خفګان ختمول. ګوره چې مشران په جنګ وي نو دا کشر نه به څوک څه ګیله و. ټیک خبره ده چې ستا په ملک کې سیاسي مشران قومي مشران په جنگ وي که نه. یو کال اخلو د اخیری ټایم کې. السلام علیکم جی. السلام علیکم. څوک خبرې کوي جی د کوم ځای نه؟ زه غزل خبرې کوم رباط نه. غزل د کوم ځای نه جی؟ رباط نه. رباط ښه جي ښه رباط نه. غزل څنګه تاسو وخت څنګه تیریږي حالات واقعیت ښه دي؟ خیر دی شکر دی. تاسو څنګه یې؟ غزل پروګرام مو وکتو؟ آج پروګرام ګورو. تاسو د نفرت په باره کې خبرې کولې نو هغې دپاره ما یو شعر تاسو ته ویلو. ضرور ضرور موږ به اورېده غواړو ستاسو. د وفا سره عادت یم د بې وفا سره مینه لګي د خندا سره عادت یم د ژړا سره مینه لګي د محبت سره عادت یم د نفرت سره مینه لګي تا سره عادت یم د نور چا سره مینه لګي. ډېر ها جي سرجي دا تاسو ته مډالې ها نور دا دې ځای پورې شعر ډېر ښه شعر مو ووایي. دا راته ووایه چې سبق وایې ژوند کې څه کوئ؟ نو بس تاسو پروګرام وکړو سبق هم ویلی دی بس. ها نو شعرونه ته نفرت حوالې سره رایاد شو. بس لیکلي مې د سکول د وخت مې لیکلي. ها د فیض الوهاب زموږ چې دا کوم ملګری ناست دی د ده شعرونه مو واورېده خوښ مو شو. فیض الوهاب هم شعرونو سره ډېره مینه لري. دا مو کتل خوښ هم شو خو سرجي تاسو بیا د خزان والا شعر بیا لږ ډالۍ کړئ. او پوه نه شوم ایسو وي خزان والا شعر راته بیا ډالۍ کړئ. ها خزان والا ما وختي د خزان باره کې خزان والا کې شعر ویلی دي اورېدلی. ها خزان باره کې کوم نه ویل زه به بل چاته رعایت کوم ځان ته زه به تاسو ته خزان حوالې سره خامخا ډالۍ کوم ان شاء الله پروګرام. ډېره جی ډېره مننه پروګرام کې دا کال کولو. فیض الوهاب بس ستا حسن دی ستا مینوال دی او خدا شعر تا ته ډالۍ و دې وخت کې نو ماته خو شعر نه دی ډالۍ کړی. وی ته پوه نه شوې هغې دا شعر تاسو ډالۍ دی دا کومې چې اول کې دا شعر دا اوس چې کوم د اخري شعرونه و که نه
دا ستاسو مینه ښه دی وینې یو نیم پکې زما مینه ما تا ته ووایي چې لکه د 25 کروړو پاکستان دی یس یو ستا پکې مینهوال سات نیم شته. بس پکې یو مینهوال راښکاره شي که نه ما تا ته ویلي چې یا 5 دي یا 4 کسان دي خو دا اوس چې دا کومه زمونږ چې دا زنانه راله دا خور نو دې سره زما خیال شپږ شو مینهوال شپږ شو سیوا شو تاسو ویل نو ما وایي مې زه به د غزل ته ستا له طرفه شعر ډالۍ کړم خیر دی ډالۍ کړی خو تاسو سره خو زه به د ستا له طرفه ووایم ټیک ده اوس چې ته خامخا زما طرف وای حالانکه ته ما خپل ترجمان نه خو لکه خیر کتونکو دا ستاسو مخامخ د ترانه زه غواړم چې ستا طرف ورته ووایم لکه داسې زه چې دی اوس ته خامخا وای جلیل صاحب ګوره زما طرف وای او ما وته زه ناست یم لکه کو ته نه ډالۍ کړې زه خو ستا له طرفه ویل غواړم اوس یې ډالۍ کړه اوس یې ډالۍ کړه وایي انتخابه چې بس داسې لږ د مینې رنګ ورکه نو ډېره ښه ده وخت چې تا د نوي ژوند کومه کیسه راوړې ده ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړلې ده بیا وایي چې دغه سړی د محفل رنګ ګوري او اوري څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې ده ډېر ښه خدا سې لوګونته سیاسي بیکګراوند نه مو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې جی تاسو خیر برابرې شکر دې زما ګران ورورا څوک خبرې کوي د کم ځای نه جی تلاش نه خبرې کوو ستاسو پروګرام لایو ګورو ډېره مننه ورور ډېره مننه تلاش نه خبرې کوي څه نوم هم دی زما عمران نوم دی جی تلاش نه خبرې کوم ها عمران ورورا څنګه پروګرام دې خوښ شو څه به ویل غواړې پروګرام ماشاءالله ډېر ښایسته روان دی خیبر ټي وي ډېره شکریا ادا کوو ډېره مننه زما ورورا خیبر ستاسو هم شکریا ادا کوي چې تاسو خیبر څنګه کوئ تاسو چې خیبر نه ګورئ تاسو ماته ووایه نو موږ دلته څه لبیا ناست یو که نه نو ستاسو هم موږ د خیبر د لاړخه شکریا خصوصي ادا کوو عمران ورورا ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني نور تاسو دغلته یخوالی مخوالی شته که نه دلته خو ډېر یخوالی دی تلاشي او که نه یخو دلته هم سیوا شوی دی بېګا ناوخته چې دی په موټر سایکل باندې تلم او احساس راته وشو چې دا هوا خو ډېره یخه ده چناکي یخني شروع شوې ده ښه تالاش دیر تالاش که نه ډېر تلاشي جی ملګره دا ډېره ښکلې علاقه ده تالاش ما دا راته ووایه تالاش کې څه کیږي تالاش کې خو جی څنګه څه پکې کرلی کیږي یا کیږي پر ډرای فروټ تالاش خو نن سبا ټماټر ډېر مشهور دی